به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین‌المللی آوردن پیمان‌های صلح فاجعه است. تاسې سوله ونه منله. خارجیانو سره هم تړون وکړه، یو کال یو برید هم په خارجیانو باندې ونه کړه، افغانان هم ووځه. خلیلزاد با طرحهای خود و وعده‌های خود همه را تقسیم کرده بود قشر سیاسی افغانستان. آیا په واقعي توګه دا ځوانان چې د جنګ سالارانو اولاد وو دوی د افغانستان استازیتوب کولی شو یا د لویې جرګې وکړل؟ یو برخه د سیاسي قشر د افغانستان معامله وکړله، یو ولایت نه پس له بل ولایت. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است. نقطه کلیدی ای بود که آیا جمهوریت به جبر تسلیم میده؟ د طالبانو لوی جنجال نه نور باندې دوی وګوري، دوی ملی وحدت خرابوي په دې رقم باندې روان دي. مشکل خلیلزاد امرای می بود که من افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم انکار کرده، از هویت خودم انکار کرده. مولوی صاحب هیبت الله د ملا صاحب مادومر اقتدار نداره. دوی وحدت په حقیقت که موجود نده. نظر شما را دقیق میخوایم بگوین، شما از مبارزه مسلحانه علیه طالبا از این استقبال میکنین، دفاع میکنین یا خیر؟ له ولسمشر اشرف غني سره ځانګړې مرکه چهارشنبه د اګست 10 د کابل د ماښام 6:30 بجې د ABN پر پاڼو او څپو